ما خپل داو پیش لا د دې لپاره با زل اول د دې نه مخکې دلایلونه به مخکې زم ما په خپل خبره کې خپل داو کې ویل چې پنځپيري حضرات په نسبت باندې دا شرک دی د دې وجه نه د دې معتبر سو کتابونو زپاغه موضوع باندې پیش کوم دا زما سره ندای حق جلد 2 صفحه نمبر 128 تا دے په خپل دغه کتاب کې لیکي واقعي سماع موتا کا عقیده شرک کا پاٹک ہے او په دغه لاندې بیا د تفصیل لیکي دویم نمبر ما سره د مقالات نیلوی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 127 او صفحه نمبر 122 دے په دغه کې په واضح الفاظو کې د مسلې ته د شرکی وي دی دا مسله شرک دی کفر دی صفحه نمبر 127 باندې سماع موتا کی عقیدے کو شرک مولانا حسین علی رحمہ اللہ اور ان کے دوسرے تلامذہ کی طرح وہ سماع موتا کی عقیدے کو شرک نہ سمجھتے تھے مگر شرک کا چور دروازہ ضرور سمجھتے تھے ستاسو مشرانو خبر کئی دریم نمبر داما سر بیا ستاسو مجموع رسائل د نیلوی صاحب جلد 1 صفحه نمبر 407 دا دیوی مسئلہ سماع موتا دیوی در ملحدین ایجاد دے اور دغه تکفیر کوي سلورم نمبر شرک کیا ہے د بندی علوی صاحب صفحه نمبر 7 دی وی سماع موتا او د بزرګانو د وسیلې په شان موضوعات باندې دلایل په خپل ګمان ورکول سره الټه د شرک پټي دهقانان زمیداران جوړ شوی دي چې کوم تاسو مشت کسانو مکتب اشاعت او توشاعت من لجنگی پېښور مولوی نقیب حنیف صاحب ترجمه کړی دا زما سره مولوی صاحب مخکې ندای حق جلد 3 د صفحه 338 دا د په دغه کې وای سماع موتا پس حق یہی ہے کہ سماع موتا بالکل نہیں اور کوئی حدیث صحیح یا آیت سماع موتا پر دال نہیں بلکہ سماع موتا لوگوں کے لیے لوگوں کے منجر شرک ہے دا شرک طرف تراخون کے دا شرک طرف تراکاگی دغرنگی مولی سے دا زمان سر ندائی حق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 110 دا زمان سر استاذ رخان باچا مولانا صاحب البرهان الجلی دے دا دی صفحہ نمبر 198 دا دے وہی موافق اعمال صالحہ اور طاعات کو ذریعہ بنا کر وسیلہ بنانا اور اس کی 3 قسمیں ہے پدی کے بیا مخ کی دے بحث کی سماع الموتا موضوع ترازی دے وہی سماع الموتا دے خپل دغه کتاب کې په دغه صفحه باندې د تشریح کوي مولوی صاحب دغه رنګ مولوی صاحب زما سره جی کتاب ورته ورک دغه رنګ مولوی صاحب د زما سره مقالات نیلوی د دې جلد نمبر اول دے صفحہ نمبر 122 تے ہم دیوئی سماع الموتا شرک کا چور دروازہ ہے دیوئی سماع الموتا شرک چور دروازہ دا دغرنگی دا شیخ طاہر صاحب خیر دے چې زما ټیم ختم شي بیره کتاب مطالبه وکړه خیر د بمنس کې مداخلت مکوئ دیوئی شیخ طاہر حیات و خدمات صفحہ نمبر 21 صفحہ نمبر 61 صفحہ نمبر 116 صفحہ نمبر 217 صفحہ نمبر 218 دا صفحہ نمبر 61 باندې یو ځای لیکي سماع موتا اور انبیاء و صالحین کا وسیلہ وہ برگ حشیش تھے جن کے چاؤ میں شرک کو پناہ ملتے تھے یعنی د سماع الموتا تقریبا دلته د 20 نه زیات حواله ما راوړي د 200 پورې تقریبا ما پیش لې دغه ټول وای چې دا مسله شرک دی